د الله رسول فرمایي زما د په ذل جلال قسم، زما د په رب قسم، زما د په الله جل جلاله قسم چې دا کله د 4 ورځې معده خالی، بیا د معدې د خالی کېدو د وجې د خولې سره یو مخصوصه بوی چې دی هغه راوځي، د نسوارو نه، د سګریټ نه، مردار بوی نه، چې په کالي ټوټ پیسټ نه دی ولې، مسواک نه دی ولې، خوله نه صفا کړې هغه نه، د معدې د خالی کېدو څخه یو بوی سړی محسوسه کوي. د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم دغه بوی و الله ته تر مشک لا ډېر محبوب مانېږي، تر مشک لا ډېر محبوب مانېږي. سبحان الله، الله اکبر. بیا د الله رسول فرمایي للصائم فرحتان، د صائم روزاچي دپاره 2 خوشحالي الله رب العزت ایښي دي، 2 خوشحالي الله پیدا کړي دي او 2 خوشحالي الله رب العزت ور کړي دي. یوه خوشحالي اذا افطر فرح بفطره، یوه خوشحالي دا ده اذا افطر فرح بفطره، چې کله ته روزه مات کوي څومره انسان خوشحاله وي، څنګه دا اوبه، دا شربت، دا شیدې، دا شلومبې، دا وچه ډوډۍ، دا پکوړه، دا سبزي، هر شی خوند کوي. دا ماجګری په څو ارزي؟ ګورې د روزې بغیره 15 ورځې وږې کښېنه، تږې کښېنه، والله که پرې چې دونه خوند واخلې لکه دغه د روزې برکت دی. ګرمه ډوډۍ د تناره راواخله، ګرمې ولا شلومبې راواخله، پکوړه راواخله، یو سموسه راواخله، یو ترکاری راواخله، یو مطلب سالن مالن راواخله، څو خوند یې د الله رسول فرمایي یو خوند دا دی چې تا څومره زړه خوشحاله یي. یو خو باغې چې ټوله ورځ بله زموږ هغه اوله روزه چې نو غرمه زموږ ملګری راپور شو 12 بجې وې که څه وې نو پر 1 بجه دی ما ته وایي نیمه ورځ خو عادت تېره شوه. ما یاره اوس راپورته شوې نارې مه وه څنګه نه شرمېږې وایي نیمه روزه خو عادت تېره نو خو پر 12 بجې راپورته شوې نو نیمه ته څه رقم تېرېده غواړې. نو شرط دا دی چې هغه دا ورځ دغسې تېره کړې تلاوتونه پکې وکړئ. تاسو د قرآن تلاوت شروع کړئ. په تاسو کې کم سړی دی چې هغه د روزې بغیر هم تلاوت کوي؟ لاسو پورته کېدو اجازه هم شته؟ ماشاءالله د 15 کسان پیدا سو، لاس هم پیدا سو او ډېرو سرونه لاندې کړي دي. د الله رسول نه دی، د الله رسول په روزه کې به جبریل امین علیه السلام رالی مازدیګر تر ماښام دواړو سپاره سره تېروي، لکه حافظ نه دا قرآن یې تېروي. موږ ته به هم قرآن وایي نه دی دې زده، قل هو الله راواړوه، الحمدلله شریفه راواړوه، بس ورته ګوره وایي. ها دا سیزن دی، سیزن د قرآن سیزن دی، سیزن د قرآن سیزن دی او تاسو د الله په خاطر تلاوت شروع کړئ. که تا تلاوت نه کوئ بیا په قبر کې دا قرآن خو نو چې بیا ملایکې راشي قرآن وایي زه تا نه پوهېږم ته څوک یې؟ ته ورته وایه زه خو پلانی یم ماجت ته چې زه ورتلم ته به هلته پروت په المارۍ کې، وایه زه دې نه پېژنم. او کوم څوک چې قرآن وایي د الله رسول فرمایي ته ذکر کوې ورور، دا ذکر پرېږده. د الله رسول فرمایي چې بیا ته څه چم وکړې په قبر کې کښېښولې، په قبر کې چې کښېښولې نو اوس ملایکې راځي قرآن یې سر ته ودرېږي. څه کیسه ده؟ هغه وایي موږ د څو پوښتنې کول غواړو. الله رسول فرمایي قرآن ورته وایي د هغه ځای پوښتنې وکړه. هغه وایي موږ څه نږدې کېږو د څو پوښتنې کوو، د هغه ځای وکړه بېرهې بې نه. دا هغه سړی چې په دنیا کې زه ډېر ویلم په قبر کې چې شمال تال توپک په ښه راځي، توره په ښه راځي چې زما استاد سره په قبر کې پرته وي، چراغ په ښه راځي، دا قرآن په ښه راځي. قرآن به وایي هو که څوک نه وایي دننه یې شروع کړي، خامخا یې شروع کړي، لازمي یې شروع کړي. لمانځه لره خالي 10 منټه مخکې راځئ، هر ځای چې ځئ ورسره صدقې قرآن ووایه، هر ځای چې دې راواړوئ پروا نه لري چې دا ځای ما ویلی دا مې نه دی ویلی، پروا نه لري چې کوم ځای دې راواړوئ بار بار هغه ووایه، هغه دې زده دی. او بیا لمانځه بعد 15 منټه خالي فقط 15 منټه کښېنه، فقط 15 منټه قرآن خلاص کړه. څه چم کوې؟ مسکین سړی نه د مالدار سړي سره یاري شروع کوي، دا خو در معلومیږي. او مجبوره سړی دا بل سړی سره یاري شروع کوي، یا یو سړی چې د هغه په چا کار باندې دا بل سره یاري څنګه سلام دعا چای ډوډۍ چې ورته سمې که څه کیسه ده کار یې باندې نو زموږ په قرآن کار باندې که نه دی باندې کار پټ یاري به ورسره شروع کړو. یاري د هغه د ویل څومره چې وایاست په خدای قسم د محمد رسول الله ټولې خبرې حق دي او سچ دي او دا قرآن به ما ورته خلاصوي. وایي به صحیح ده انشاءالله خامخا به وایي. یو سړي ته وایم د نو پلار مړ شوی د ول زه بس ډېر الحمدلله بابا داسې دی داسې ته بابا زیارت لر ورځې ویا نه یم ورغلی ولې نو ولا بس یو اختر بل اختر ما بیا درواغ مه وایه، درواغ به نه سره جوړوه، د بابا قصې به دې نه کوې. ستا بابا زه پېژنم، زه چې کله پر دا لار تېرېږم موږ علیحده دعا ورته کوو چې پلانی حاجي صاحب دلته پروت دی، حالانکې ستی و د هغه ځای په مابین زما خیال ټوټل به یو 20 کیلومتره فرق دی.
ته ولې نه ورځې د پلار زیارت لره ولې نه ورځې د الله رسول فرمایي ته چې په جمعه کې د خپل بابا وادي زیارت لره ور د هغې خوا راځې ستاسو صغیره ګناه ټول الله معاف کړي ته ولې نه ورځې دا خو د بابا حق دی پر تا باندې والله غله نو نه یم ورغلی ما ول ښه ویې مولوي صاحب د خدای دپاره د نه بیا ته په بیان کې زما کیسه وکړي ما ستا کیسه کوم خو نوم دې نه اخلم پرې دې ولا کړ دی موته نه ده د پلار کیسې به نه کوې زموږ پلار ډېر ښه سړی و نو ډېر ښه سړی و ډېر ښه سړی و او ته څو ښه سړی ته څو ښه سړی داسې به پاتې خپل شیرین زوی شیرین بابا زیارت لره نه ورځي په دوی او په درې او په څلور میاشتې کې یو اختر بل اختر ورځي او هلته هندوان هم ګرځي او عیسایان هم پر خپلو قبرو باندې ګرځي دا کمال دی ویلې ول زه سهار مال یاسین پسې وایم مال درواغ مه وایه څنګه یاسین د ځان دپاره نه وایه یاسین ته ځان دپاره یاسین شریف وایه که نه وایه ول ووایم مال دا خپل کور دې ګرده په ګډ کړی دی پلار دومره چې دا خاص کمال نه دی ته علیحده د پلار دپاره و بیا به سره صحیح شو د بابا زیارت لره ورځئ د ادې زیارت لره ورځئ نو د الله رسول فرمایي و یوه خوشحالي دا ده چې اذا افطر فرح بفطره چې کله ته روژه مات کوې څومره خوشحالي څومره خوشحالي او بیا جبه خبره دا ده چې بیا تره ولاړ سې یو ګرمه ډوډۍ یو شربت یو شلومبې یو چا یو شی دا بیا یو غریب لم پسې ورواستوي او عجبه بله درته کومه دا زموږ تی لوڼې یا زموږ تی خویندې یا کوروالاوې یا ادیګانې په کور کې دا کم سالن مالن تیار کړی دی زما او ستا د روزې څو ثوابونه دي هغه اول الله زما او ستا ادې کاغې سالن تیار کړی و بیا د هغه رقم خور لور ورېنداره پلانۍ و هغو ته الله ثواب ورکوي ښځې ډېرې خوشحاله شوې په دې خبره او کم چا چې د کور له غوډې راوړې دي مالګه راوړې ده بره راوړې ده وړه راوړې دي سالن و سبزي و غوښه راوړې دي و هغه ته بیا اول ثواب میلاویږي ځکه هغه راوړې دي دی یې پخوي بیا و دواړو ته هغه ثوابونه میلاو چې دوی په تصور کې هم نه صحیح سلو دا به کوو د قرآن تلاوت کوو انشاءالله وعده ده قول وکړئ وعده ګوره چانده نه درڅه غواړم د ختم نبوت ځای کرالی چانده درڅه غواړم بیا ما به د خپل طالبان غنۍ درته ویلي نه ویم درته ویلي او الحمدلله تر اوسه پورې ما ته چا 100 روپۍ نه دي راکړي زما د مسجد طالبان دي چې دا به ته ورکړې یا کالي یا چوټې یا خولۍ صحیح سولو در معلومیږي بیا به دا رقم غیرتمند لا پیدا نه کوي موت لا به هم نه کوي پیدا د غیرتمند به هم نه کوي پیدا او درته وایم هم نه درته وایم اولته خاورې به وخور خاورې واذا لقي ربه فرح بصوم رواه البخاري او بیا دویمه خوشحالي دا د الله رسول فرمایي چې کله د الله په دربار کې ملاویږي الله به دې ډېر خوشحاله کړي الله به دې ډېر خوشحاله کړي د دې روزې د نیولو د دې چې کوم ثواب دی الله به ډېر تا خوشحاله کړي یوه د دنیا خوشحالي سوه چې د روزه ماته بله د آخرت خوشحالي سوه چې د الله په دربار کې درېده دي دا کله دا چې کله سړی روزه ونسي هغسې ونسي چې څنګه الله او رسول ما ورته ته ویلي شکنځا به نه وي جنګ به نه وي جګړه به نه وي شور به نه وي چغې به نه وي نارې به نه وي پسخن به نه وي مذاق به نه وي بیا به دا خبرې چې دی هغه پکې راځي الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي الله دې موږ ټولو ته الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي چې کوم مسلمان هغسې روزه نه نیسي چې څنګه الله او رسول ښوولي دي الله دې ټولو ته ورنصیب کړي الله دې د روزې برکتونه موږ ته رانصیب کړي الله دې د روزې ثوابونه موږ ته رانصیب کړي الله دې د روزې احترام موږ ته رانصیب کړي الله دې د روزې د بې احترامۍ وساتي الله دې د روزې د بې قدرۍ وساتي الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځوي الله دې پر دې تور موږ ته مرګ را نصیب کړي چې موږ عمرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول